السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا ستړي مه شئ. هیلهمند یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. ګرانو ملګرو، نن ورځ درته راغلی یم د یوې نوې ویډیو سره. په دې ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو د انشوټ کې د ویډیو ایډیټ وکړو، څنګه کولی شو د یوټیوب لپاره ویډیو ایډیټ وکړو، د ټیک ټاک لپاره، د انسټاګرام، فیسبوک او نورو داسې اپلیکیشنونو لپاره د ویډیو ایډیټ وکړو، د عکس ایډیټ وکړو. په دې ویډیو کې درته ټوله طریقه ښایم، خو مخکې له دې چې په دې ویډیو پیل وکړم، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، حتما زموږ سره ګډون وکړئ په دې علمي سفر کې. زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ. بس یو لایک یو سبسکرایب کولی شي چې موږ ته لا انرژي راکړي او تر نورو بریاوو مو ورسوي، تر نورو هڅو مو ورسوي. انشاءالله په راتلونکي کې درته ډېرې ښکلې ویډیوګانې لرم، خو مخکې له دې چې تر هغو هم خبر شئ، تاسو زموږ په چینل خامخا یو لایک وکړئ، یو کمنټ پرې وکړئ او نور مخې ته یې له نورو ملګرو سره شیر کړئ او سبسکرایب کړئ. راځم درته په ویډیو پیل کوم. رابشئ تاسو د دې اپلیکیشن ته به راشئ، د انشوټ ته. راځم په انشوټ ورته کلیک اخلم. کله مو چې په انشوټ ورته کلیک واخیستو، تاسو به دلته راشئ، درې اپشنې دي. ویډیو، فوټو، کالیج. تاسو به د ویډیو ورته کلیک واخلئ او یوه ویډیو به ورته راواخلئ. کله مو چې اوس مثلا زه دلته یوه ویډیو ورته رااخلمه، مثلا زه دغه یوه ویډیو رااخلم او تاسو یې په مخ کې زه ایډیټ کومه. لومړی خو به راشئ، که تاسو فکر وي دلته دا کوچنی اپلیکیشن چې وینئ د انشوټ دا علامه، دا څنګه ختمولی شو؟ دا ختمول اسانه دي. یوازې په دې ضرب ورته کلیک واخلئ، په پرې ریموو ورته کلیک واخلئ، دا به ستاسو د ویډیو څخه ختم شي. نو دا په دې ویډیو کې ډېر بد ښکاري. پرې ریموو باندې ورته کلیک واخلئ چې د دې ځای یې ختم شي. نو لږ انتظار ورته کاږو. زموږ هغه نشانه ختمه شوه، ومې لیدل زموږ نشانه دلته نه ښکاري، ختمه شوه. دا لومړۍ طریقه وه. بیا چې تاسو راشئ دلته، تاسو که وینئ دا ستاسو ویډیو ده. لومړی دا کینواز، لومړی به په دې ورته کلیک واخلئ. په دې کې درته ښایمه، په دې کې تاسو وینئ دا چې دی پیټ ټوله د انسټاګرام لپاره، دا انسټاګرام بیا لږ غټ پاس دی سټوري لپاره، او دا بیا هم د انسټاګرام د ریل لپاره. دا چې دی دا بیا د یوټیوب لپاره. دلته یې تاسو داسې کمولی او ټیټولی هم شئ. دا نور د ټیک ټاک لپاره استعمالیږي. دویم اپلیکیشن د څه لپاره استعمالیږي؟ دویم لومړی سر کې درته ورته میوزیک راوړلی شئ، په دویم سر کې ورته دا د نیټ سره کار کوي ښه. دویم سر یو افیکټس ستاسو د وایس اواز ورته راوړی شئ. ریکارډ دا معنی چې تاسو کوم ریکارډ کړی هغه ورته راوړی شئ. ای آی سپیچ دا د ای آی خبرې هم ورته راوړی شئ. په درېیم قدم کې دلته سټیکر لیکلی دی. دلته به تاسو په دې سټیکر باندې کلیک واخلئ او دلته چې بیا راشئ، دلته بیا تاسو خپل عکس هم ورکوئ. کله چې دا عکس وموندل دلته راوړل کېږي، دا عکس هم ورکول کېږي. او دلته په جي آی پي چې ورته کلیک وهئ، دا د نیټ سره کار کوي. په سبسکرایبر ورته کلیک واخلئ، ځینې سبسکرایبر هم راوړلی شئ. او په درېیم قدم کې درته تاسو ته دلته راغلی دي چې مثلا دا کیپشن، دلته تاسو کیپشن ورته راوړلی شئ. کاینډ اف کاینډ کیپشن دلته تاسو ته خپله ښایي دا کیپشن دی. هاو ټو ګایز ورسره لیکلی شئ، پوه شوئ، ورسره لیکلی شئ. خپلې خبرې څنګه کولی شو ورسره ولیکو، دا ښیي. او په درېیم قدم کې ډیټایلز، دا ستاسو خپل دغه ویډیو ښکته پورته ړنګه، یعنې کوم ځای باندې چې کوم څه وي ومې لیدل د فیسبوک لپاره، د انسټاګرام هغه ځای باندې دا ډول کرښه راوړلی شي، بیا یې څوک لیدلی نه شي. دا په درېیم قدم کې درته ډوډل دی او په دې باندې بیا لیکل کېږي. ومې لیدل په دې باندې لیکل کېږي او دا موږ اوس صفحه کوو. ښه، دا مو له دې ځایه ختم کړه. بیا په دې ځای ورته کلیک اخلمه. دا د درېیم قدم کې درته ټیکسټ راځي. ښه، ټیکسټ خو مو اوس وویل. په څلورم قدم کې افیکټس دي، دا مو هم درته ویل. فلټر دی، په دې باندې تاسو فلټر هم لګولی شئ او فلټر هم پرې لګولی شئ. او پیپ دی، دا ډېره مهمه موضوع ده. دلته تاسو کولی شئ چې یوه ویډیو بله هم ورته راواخلئ. مثلا دا زه د دې ځایه ختموم او دلته سر ته راځمه، یوه ویډیو ورته رااخلم. ومې لیدل دغه ویډیو به تاسو راشئ، په دې انیمې سویچ باندې به ورته کلیک واخلئ، ویډیو به دې سره مساوي شي. ومې لیدل زموږ او ستاسو ویډیو دا ډول سمه شوه. ومې لیدل زموږ او تاسو ویډیو دا ډول کېږي، پوه شوئ. دلته وینئ دا ختم شي، دا بله شروع کېږي. دا دې وه د پیپ موضوع. او راځو اوس کومه موضوع پاتې شوه. ښه، اوس پیپ ریکټ، دا ستاسو ویډیو کټ کوي. ومې لیدل دا جوینه ترې کټ کوي. او په څلورم قدم کې درته سپلیټ دی. سپلیټ دومره مهمه موضوع نه ده، دا د نیټ سره کار کوي. دا بیا ډیلیټ دی، دا بیا ستاسو دغه ویډیو ختمیږي. کله چې مو دویمه ویډیو راوړه، په ډیلیټ ورته کلیک واخلئ، ختمیږي. بل چې دی ولیوم دی، ستاسو اواز په تیزۍ سره او په قرار سره دغه نشروي، پوه شوئ. او په څلورم قدم کې چې دی بکګراونډ دی، تاسو د دې شاته کوم بکګراونډ دلته په عکس ورته کلیک واخلئ، دا بکګراونډ هم ورته راوړل کېږي. په دې ضرب دا هم نه دی خوښ، بل ورته هم رااخیستلی شئ. او بیا په دې ظرف کې کلیک واخلئ، لاندې بیا دوی خپل بکګراونډونه دي، دا هم ورته رااخیستلی شئ. په څلورم قدم کې سپیډ دی، ستاسو ویډیو د څومره تیزه وي، زر دې وي، په قراره دې وي، کورو دې کوم ډول داسې کې ویس کمیږي، زیاتېږي، پوه شوئ. او په څلورم قدم کې چې دی انیمیشن دی، دا بیا ستاسو دغه ویډیو په کوم ډول رااخلي. ومې لیدل دا ډول
دا ډول درته ویډیو رااخلي چې سر ته ورسوئ دا به ډېره په کراره ومولیدل سر ته راشي. نو پنځم قدم کې چې دی اے آی کټ دی دا بیا د اے آی په واسطه کار کوي. په اے آی باندې کټ کېږي کراپ دی او دا بیا ستاسو دغه ویډیو دلته کراپ کوي زیاتوي لنډوي دا ډول کېږي پوه شوئ. او بل چې دی انهینس دی دا هم د نیټ سره کار کوي او ستاسو دغه مخ چې دی لږ تت کوي او لږ رڼا کوي تازه کوي. بل چې دی ایټیلیزر دی دا ستاسو د تلیفون چې کومې خواته نیولی وي هغه مه اړولي کوي پوه شوئ. او بل چې دی کټ آوټ دی دا بیا ستاسو د کوم عکس تصویر مو چې ورته راوړي کټ آوټ کوي یعنې بکګراوند ختموي هغه په عکس کې هم کاریږي. دا بیا ډېره مهمه موضوع ده او دا دلته دا ډول کېږي چې مثلا او ولې زه یو ځل دا ترې ختم کړمه سویچ کلیبریشن خو څه په هر حال دا بیا ستاسو له یوټیوب سبسکرایبر باندې هم لګولی شئ په دې عکس کې پوه شوئ. او بل چې دی بل څه پاتې شوه پریز دی دا دومره مهمې موضوعګان نه دي خو چې زه کوم ایډیټ کوم په دې انشور باندې کوم ډېر ښکلی ایډیټینګ کوي د یوټیوب لپاره بیخي زبردست ایډیټ دی د یوټیوب لپاره. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو که مې ویډیو خوښه شوې وي حتما درسره یو لایک یو سبسکرایب وکړئ زموږ ملاتړ وکړئ انشاءالله ډېر ښکلې طریقې را روانې دي پر هغو به درته پیل کومه. ښه وختونه او ښې چارې ولرئ مننه.